السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه. ستړی مشه. سلامات ښه جوړ. جوړه الحمدلله احسان. ودې پیژندلم. یو لکه پیژندل. شتیا وه. ونه دې پیژنم څوک یې؟ ښه ته راکړه لاس. ولې خیر لاس ته راکړه لاس. عادت دا بل لاس هم راکړه. بل لاس بیا څه به کوې؟ خیر راکړه دی نه چې ورور زال درته ونه وایم چې لاس را باندې پورته نه کړې. زه تا پیژنم نو وروره ته ما ته لاس راکړه. عادت تا زه نه یم پیژندلی. یا وروره ولاکې دې پیژنم ته څوک یې؟ ښه چې اوس ځان در وښیم کوله سره کوې چې کار به نه رالرې. یا وروره لیونی خو نه یې زه په تا کار لرم. په دغه مې لاسونه درسه نیولي دي نه دی نه زه ځان در وښیم ته لاس را باندې پورته نه کړې. یا لاس نه پورته پورته کول دی واده مه ده درسره. خبره دا ته را ده ستا به شپږ میاشتې مخکې یو شی نه وي ورک سوی. زما شپږ میاشتې مخکې یو شی ورک دی. یاره وروره زما ولاکه شی په یاد دی. زما دماغ ولاکه دونه تیز دی. ښه یاره شپږ میاشتې مخکې ستاسو کوټر نه و غلا سوی؟ هو زما موټرسایکل ورک و. تا غلا کړی و؟ و یاره په هغه شپو کې تالته ودروئ ما بوتې زه ډېر ناوسه ولم په کور کې مې ډېرې مجبوریانې ولې ستاسو کوټر ما بوتې و شکر دی الحمدلله کار برابر دی په دې زه کاله رالم. نو اوس چیش له رالې ماله؟ په دې ډله رالم وروره مال په هغه شپو کې ما ستاسو کوټر بیولی اوس به دا ورور بوځې سکوټر به ور واخلې. ما زه بیخي ته رالې تا دا کول وکړي زه موټرسایکل در اخلم که نه ما به ستا دې انجام در کړی دا بل لاس به هم در مات کړی وای. یا وروره بس به دغه ډله رالم وروره په هغه شپو کې کار خراب و شکر دی الحمدلله کار برابر دی راځه شورم له دې بوځم نوی سکوټر به در واخلم. یا وروره شورم له څه کوځو د زما لنډواله سره ډېر نوی ښایسته موټرسایکل ولاړ دی هغه به راواخلې وروره. یا وروره هغه لکه هغه زوړ دی راځه نوی سکوټر به در واخلم. یار هغه ما ته نظر ایستلی دی هغه ما ته ښه خوند راکوي بس راځه هغه موټرسایکل راواخله. یار هغه ما ته واره نه کوي وروره دغه زوړ سکوټر. څه مطلب چې دا زوړ موټرسایکل تا ته واره نه کوي؟ زما د خبرې مقصد دا دی چې زوړ سکوټر ما ته خوند نه راکوي زه تا ته در واخلم زه هم نوی سکوټر به در واخلم. وروره هغه هم ډېر ښه نوی موټرسایکل دی میاشت یې کېږي هغه اخیستی دی بیا ما ته خپل نظر ایستلی دی ما ته ډېر خوند راکوي بس راځه هغه راواخله. ښه و بس راځه نو ورځه موټرسایکل خو دغه دی ولاړ دی زما چې کور ته ورسم دی به راوغواړم. ورسه ورسه غوښتې و ښه نجیب خانه تا خو موټرسایکل خرڅولی زما انډوال راته ویلي زه موټرسایکل در اخلم ما زما د انډوال ډېر ښه موټرسایکل دی هغه به راواخلم. بس خوش دی که ماش دغه موټرسایکل دی و ښه و خوش دی که ماس ښه خو ستا خوښ دی یا په څو دې بیه کړی دا سکوټر ورور؟ ورور دا ما په 1,00,000 کال لارې اخیستی دی دی ستا ملګری دی پروا نه کوي په 1,00,000 روپۍ ورکوم. ښه په 1,00,000 روپۍ ورکوې نو څومره دی وروره دغه سکوټر دې خوښ دی؟ و وروره خود مې خوښ دی یاره دا اوس یوه میاشت کېږي دا اخیستی دی. ښه 1,00,000 روپۍ باندې بس صحیح مه زه به یوه ټرایي پر وکړم ورور دی نه چې بیا ما ته خوند نه کړه ولې زه خو 0 میټر شی خوښوم زه یوال ټرای کوم دا سکوټر. و خو دې ټرای کړه یاره د جیبه ورکړه موټرسایکل چابیانې دا هم ټرای کړه. خو دې ټرای کړه یاره څه وایه الله ولې خو چیکې کړه یاره موټرسایکل دا چابي دی زه به ور واچوم بس ټرای کوم. راځه ورور هلته کښېنو درې ساعته پورې ستا انډیوال راځي هلته به کښېنو هلته به کښېنو. ته څو انډیوال وره ډېر وزن دی یاره ګوره هغه انډیوال څه څه خو یوه ګنټه پرته اوس زما موټرسایکل یې بوتې یار دا څوک دی؟ ای وروره دا زما انډوال نه دی. نو څوک دی ستا انډیوال نه دی؟ ای وروره دغه سړي شپږ میاشتې مخکې زما موټرسایکل غلا کړی و نن راله رالی ولبایي هغه ټیم زما لاس ډېر سخت تنګ و زه ډېر سخت مجبور وم درځه زه تا د موټرسایکل در واخلم چې کوم شوروم له درځې زه به موټرسایکل در واخلم یا ما ورته ویل یاره زما د انډوال موټرسایکل دی راځه هغه راواخله نو دلته رالی اوس دا د موټرسایکل په ټرای بوت. وروره دا غل دی الله ولې خپل موټرسایکل هم په بوتې زما هغې دې هم په بوتې یار یار غل دی یاره دا څه کوې دا ولې زما پیسې به اوس ته راکړې زما پیسې به څوک راکړي یاره 1,00,000 پیسې غواړم ولاړ شه خدای ورې څو ورځې ولاړ شه ورته به راکړې څوک غل دی راوستم زه پیسې غواړم وروره د کوم نه